دا یې ورور ډېر فایدهمند سوال کړی دی وایي دا خبره خو موږ ته معلومه ده چې څوک آیت الکرسي د اوده کېدو نه مخکې ووایي نو شیطان ده ته نه نږدې کېږي نو هلته بل حدیث دی موږ تاسو نه یې واورېدو چې کله انسان اوده شي نو شیطان د ده د سټ په خوا کې 3 غوټې ورکړي نو لکه وایي زه اشکال کې پرېوتم چې یو طرف ته آیت الکرسي ووایه شیطان ستا خواله نه راځي او بل طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیطان راځي او 3 غوټې ورکوي نو دا حدیثونه باندې به څنګه موږ پوهېږو الجواب د دواړه حدیثونه صحیح دي الحمدلله اولنی حدیث په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی د ابوهریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې یعقد الشیطان على قافیة رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد کله تاسو کې یو سړی اوده شي نو شیطان راشي د هغه د سر په خوا کې یا د هغه د سټ په خوا کې 3 غوټې ورکړي او هره غوټه باندې دقه چوف کوي دقه دم پې اچوي چې علیک لیل طویل فرقد اوده شه او تا ته اوږده شپه پرته ده نو که دا سړی راپاسي او الله یاد کو نو یو غوټه کولاو شي که اودسي وکړو 2 غوټه کولاو شي که مانځه له لارې مونځ یې وکړو نو 3 کولاو شو نو دی بیا دا ټوله ورځې بیا خوشحاله او چاقي سستی پکې نه وي خوشحاله او که داسې ونه کړي نو سهار پې به داسې حال کې راشي چې دا نفس بد بدي او سستی پکې او دا ورځې بیا مزیداره نه تېرېږي دا حدیث صحیح دی دا دویم حدیث چې کوم دا ورورو ته اشاره کړې ده چې آیت الکرسي ووایي نو شیطان نږدې نه راځي دې باره کې حدیث کې اوږده قصه راځي دا حدیث امام بخاري هم راوړی دی امام نسائی بیهقي نور علما هم راوړی په هغې کې داسې دي ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رمضان دا زکات چې کله راجمع شو د رمضان زکات کم وي صدقة الفطر سره سایه فطرانه وایي دا چې کله راجمع شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې زه مشر کړم چې ته به حفاظت کړې دا کار ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم حواله وایي چې ګورم یو کس راغی یحثو من الطعام او د دې خوراک نه څو چونګه راړي ګور دې کې بل دلیل دا هم دی ښکلی چې فطرانه پیسې دي که خوراک دی خوراک دی دغه حدیث کې ابو هریره وایي راغی یحثو من الطعام د خوراک نه یو څو چونګه راغستو یې ما ونیو او ما ورته وایي چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېږدم خو دې نه چې څو پورې مې پیغمبر ته نه وی ما ته وی چې انی محتاج وعلی عیال وبی حاجة شدید او زه غریب یم او زما بچي دي او ما ته مسلې ډېرې وی پرېږدم مؤمن خو نرم دی وی چې سهار پیغمبر خوا لاړم ما ته وی چې یا ابا هریره الله خبر کړی ما فعل اسیرک البارحه قیدي دي بیا څه قیسه وکړو وی ما ورته وی چې یا رسول الله هغه راغی بس بیا چې ما ونیو هغه دومره فریادونه فرحمته فخليت سبيله بس رأي وسوزيدو يلاري مولا براكو دي جزاء إذا ما توي شيء پیغمبر رتوي أما إنه قد كذبك دروغي رتويلي أو بيا بمرازي وما يقين شو بيا برازي پیغمبر بيا برازي برازي نو بيا وتخدق شپيله په انتظار ناس چې زه راونی سم وی بیا راغی په دې خوراک یې حمله کړی ډایرې کې مې ونیو وی ما ورته چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې پر له دې پیغمبر ته خیر وی ما ته وی چې دعني فإني محتاج وعلي عيال او ما پرېږده زه محتاج یم بچي دي ولا اعود بیا به داسې نه کړو وی بیا به زړه وسوځېدی پرېږده وی سهار چې د پیغمبر خوا لاړم ما ته وی چې ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه عقیدې دي څه قیسه ده پرون چې یې نیوله شپې ما ورته یا رسول الله واقع کیسه ده دومره شکایتونه وکړو هم چې زه وسوځېدم پرېږده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وی چې اما انه کذبک دروغ یې راته بیا ووایي وسیعود بیا به راځي وی دغه درېیمه شپه ورته بیا ورته بیا ښه په انتظار ناست وی چې راغی بیا به دې خوراک یې حمله کړی ما راونیو ما ورته وی چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم هذه آخر 3 مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود دي بير لبقى ما في نشت دريم بير دي وما قلت بيانكم وبيانكم أو بيانا قلي
وی ما ته وی چې پرې مې د داسې خبرې به راته وښیم الله به دله پرې فایده درکړي نو صحابه کرام خو دې خبرو تکي وی ما ورته چې څه خبرې دي ما ته وی چې اذا اویت الى فراشک د شپې چې خپلې طلایي له ورشي فاقرأ آية الكرسي آية الكرسي وآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح لسهار پوری بدل الله حفاظت کوي شیطان بدل سهار پوری نږدې نه راشي وی بس پرېمې خو وی چې سهار لاړم پیغمبر راته وی چې ما فعل اسیرک البارحه عقیدې دي بیا څه قیسه وی ما وی چې یا رسول الله خو بله خبره وکړه آیة الکرسي وایه شیطان به دې خواله نه راځي او الله به دې سهار پورې حفاظت کړي وی پیغمبر راته وی چې اما انه کذوب وقد صدقک دروغجن دی خو دا خبره رښتیا وی بیا ما ته وی چې تعلم من تخاطب منذ ثلاث ابا هريره ابا هريره وی تا ته په دې شته څوک دې درې شپې چې راځي ما چې رسول الله ما ته وی ذلك الشیطان او شیطان دی راشي نو دا صحیح حدیث دی او دا قصه د یو صحابي سره نه دی شوې د ډېرو سره دي راغلي خو اوس د ورور سوال څه دی تاسو به سوال پوه شوي چې شیطان نه راځي آیت الکرسي دا ګوټې به څنګه لګي نو جواب یې اوس واوره دا حدیث چې کوم دی دا چې شیطان درې غوټې د هر سړي د سټ سره لګوي دا عام حدیث دی یعنی هر انسان سره دا کار کیږي عام دی ها نو په دې کې بعض حدیثونه دي چې خبره مخصوص کړې ده نو مطلب دې شي اوس واوره زه به پوه هر انسان چې اوده شي نو شیطان راځي د هغه د سټ سره درې غوټې لګوي سوای د هغه چا نه چې آیت الکرسي نو چې آیت الکرسي اوده شي نو الله یې د دې نه بچ کړي نو دواړه حدیثونه څه شو راجمع شو هېڅ ټکراو پکې نشته شیطان د سټ سره درې غوټې ورکوي او ورکوي نو دې بل حدیث کې خو دې چې آیت الکرسي ووایي نو بیا نه راځي نو صحیح شو آیت الکرسي ووایي دا درې غوټې نه نو هېڅ اشکال پکې نشته ولله الحمد